د امام حالات د مقتدی حالات د امام سره عنوان دا کا د مقتدی حالات د امام سره. اولنی حال دا دی د مقتدی د امام سره ټول منځو کو اول نه اخره پورې او امام خطا شو او بیا امام سجده سهو وکړه مقتدی باندې لازم دي دی وسره سجده سهو کوي. خو ګوره مقتدی خطا شوی نه دی یاد کړئ خطا شوی څوک دی امام دی خو د امام په تابعداري کې به دیم سجده سهو کوي. بله مس دا یو حال شو. دویم دا چې دا مقتدی مسبوق دی مسبوق دی چې دنه سمون شوی دی او امام خطا شو په هغه برخه کې کومه برخه چې د امام سره راګیره کړې ده ورسېدی دی د امام سره په دویم رکعت کې شریک شو یو رکعت یې شوی دی او امام خطا شو په دریم رکعت کې دیو که نه دیو. اوس به دلته څه کېږي نو دا یاده کړه که چېرته امام د سلام نه مخکې سجده سهو وکړه نو مقتدی به ورسره سجده سهو کوي که نه به کوي لازم به کوي ځکه دی خو تېوتی نه شي او بیا به خپل لمونځ پوره کړي هغه چې کوم ترې پاتې شوی دی بیا به سجده سهو کوي د سجده سهو کړې ده کوم ځای کې کړې ده تاسو چېرته ژوند کې داسې سجده سهو لیدلي دی چې هغه به دریم رکعت کې د سجده سهو چېرته تاسو لیدلي چې هغه به دویم رکعت کې کېږي ده چې دا کومه سجده لګولې دا د امام په تابعدارۍ کې لګولې ده په ده سجده سهو پاتې ده او زه دا خفه کېږم به نه ګمان نه کوم یقین صرف دا مسله تاسو اکثرو ته نه وه معلوم یعنی بیا درته وایم زه رالم جومات د امام سره په دویم رکعت کې شریک شو امام په دریم رکعت کې خطا شو زه ورسره وم صحیح شو که نه امام سجده سهوه د سلام نه مخکې وکړه زه به ورسره لازم کوم ځکه زه خو د هغه نه مخکې پاسېدی نه شم ما ورسره سجده سهو وکړه بیا هغه سلام وګرځوي زه پاسېدم یو رکعت مې خپل وکړو ځکه چې یو زما نه شی صحیح ده که نه ده زه به بیا سجده سهو کوم ځکه چې سجده سهو د مانځه په اخره کې دا په دویم رکعت کې او په دریم کې او په اولني کې چېرته هم نه کېږي پوه شوي بې که نه ښه او که چېرته د امام د سلام نه بعد سجده سهوه کوي نو بیا خو اسانه ده بیا خو اسانه داسې ده چې کله امام زه د امام سره په دویم رکعت کې شریک شو امام په دریم کې خطا شو او داسې خطا ته وشو چې هغه سجده سهو له د سلام نه بعد پکار ده یا د هغه مولوي صاحب مذهب دا دی چې سجده سهو همیشه د سلام نه بعد ده او زه پسې ولاړ یم الحمدلله ګوره موږ دا قصې نه کوو چې دې مذهب والا په دغه پسې مونځ نه کي او دغه په دوی پسې نه کي په هر مسلمان موحد پسې مونځ کېږي ښه هغه چې کله سلام وګرځوو بیا سجده سهوي لته ځکه چې هغه سجده سهو د سلام نه بعد کوله نو دې ځای کې به زه پاسم زه ولې پاسم او سجده سهو ولې نه کوم هغه سره د سلام نه بعد یې کوي او د منځه نه هغه فارغه شوی دی هغه چې فارغه شو زه د هغه د امامتۍ نه ووتم د هغه د تابعدارۍ نه ووتم که نه سجده سهو هغه کوي د هغه دپاره دغه ځای مناسب دی ما له لا دغه ځای نه دی مناسب زه به سجده سهو کله کوم وروسته به یې کوم پوه شو به که نه پوه دا صورت اسان دی په نسبت د کوم صورت د چې سلام نه مخکې سجده لګوي پوه شوی به که نه ښه بل یو حال دا دی یو سړی راغی د امام سره شریک شو په دویم رکعت کې یا په دریم کې او امام خطا شوی دی په هغه برخه کې کومه برخه کې چې دی نه و چې په دریم کې شریک شو نو په کومه برخه کې به خطا شوی یا په اولني کې یا په دویم کې تاسو به د خبرو پوهېږئ که نه لیکن دا بعض ملګري چې ګورم دقه شاباس لري ما ته داسې ښکاري چې دی صرف ما ته ګوري مسلې په سر له پاسه وړي زه غواړم تاسو په دې پوه شئ ستاسو خیرخواهي دپاره
چې دا بندګي د الله په یو رڼا وکوي. مسله درته اسانه چې دا مسلې درته یادي که نه، لکه اوس ما ته الحمدلله دا مسلې د الله په توفیق سره یادي دي، زما هېڅ پروا نشتي که په منځ کې هر قسم غلطي را ما ته حل معلوم دی. رڼا نه ده که تیاره ده؟ خطر راغلی منزل او خطا شو دا درته نه دي یادي. کرر یې بل به کې، کرر یې بل به کې چې دا به شوی او که نه به یې شوی. اوس زه څه وکړم؟ او دا خو امام د سلام نه بعد سجده سهوه وکړه او منځ نه خو زه وتی یم، نو دا سجده ورسره دلته ولګوم که اخره کې ولګوم؟ او په هغه اولني صورت کې تاسو ټولو اکثر ووایې چې سجده سهوه خو ده لګولې ده، نو په اخره کې بیا سله لګوي که نه؟ نو ته په یو شک کې پرېوتی او د جهالت دپاره د جهالت د بدي بیانولو دپاره دا شک پوره دی. په شک کې ژوند تېرول دا بدي پوره نه ده چې د جهالت سړی دا بدي بیان کړي چې د جهالت نقصان دا دی چې ژوند به په شک کې تېری، عبادت به په شک کې کوي. الله دې موږ د جهالت نه وساتي. ها زه د امام سره شریک شوم په درېیم رکعت کې، امام خطا شوی دی په کومه برخه کې؟ په اولني یا دویم رکعت کې دی، زه ورسره نه وم. صحیح شو که نه؟ نو که چېرته امام د سلام نه مخکې سجده سهوه کوي، زه به ورسره کوم که نه به کوم؟ ولې به یې کوم؟ لازم به کوم، د هغه په تابعدارۍ کې. بیا به امام سلام وګرځي، زه به پاسم خپل لمونځ به پوره کړم او بیا به سجده سهوه نه کوم. ولې به نه کوم؟ زه په هغه برخه کې نه وم د کمې برخې دپاره چې د امام سجده سهوه وکړه. اوس یې پوه شوې که نه؟ دا کتاب ګوره هېڅ په اله اساره نه میلاویږي. دا مسلې زه اخره کې تپوس کوم د یو کس ته چې یو راته بیان کړي بیا. ښه امام د سلام نه بعد سجده سهوه کې، دا خو اسانه ده چې سلام یې وګرځو زه پاڅېدم، چې سلام یې وګرځو زه پاڅېدم، ما خپل لمونځ پوره کو، هغه سجده سهوه کوله، زه به اوس سجده سهوه کوم؟ نه به کوم، ځکه چې زه د هغه سره په هغه برخه کې نه وم په کومه کې چې هغه خطا شوی دی. ها دا ټول هغه حالات دي چې امام خطا شي. اوس راځو دې لکه مقتدي خطا شي، مقتدي نشي خطا کېدی؟ خطا کېدی شي. یو سړی دی د امام سره د اولني مونځ نه اخره پورې شریک، الله اکبر د دې نه واله السلام علیکم ورحمت الله پورې دی د امام نه شاته دی، یعنې ټول مونځ یې راګیر کړی دی او دی خطا شو، سهوه ترې راله، په ده سجده سهوه نشته، په ده سجده سهوه نشته. دا اتفاقي مسله د امت، الا که چېرته رکن ترې پاتې شوی نه، د هغې دپاره بیا رکن معلوموي چې رکن څه ته وایي. ځکه تاسو وایم چې علم دې وکړو په رڼا کې به. لکه یو سړی دی، یو کس دی، سوره فاتحه ته هېره شوه او د مونږ سورې جمعه کې دا خبره ذکر کړې وه چې سوره فاتحه رکن دی، د ده نه هېره شوه او دی په امام پسې شاته دی. اوس به څه کوي؟ دی به وروسته دا رکعت بیا کوي او بیا به سجده سهوه کوي. ښه یو سړی دی په منځ کې سبحان رب العظیم ته هېر شو، نشتی، هېڅ پې نشتی، هېڅ پې نشتی، ځکه چې دی د امام سره ولاړو. دا اول نه اخره پورې مونځ د چا سره کړی دی؟ د امام سره یې کړی. سبحان رب الاعلی ته هېر شو چې دا واجب دی، نو سړی و چې دا خطا دته معاف په دې ده او دا سهوه شریعت ورته معاف کړی، ما ورته ورته نه ده معاف کړی، دا ورته په دې معاف کړی ځکه چې دی د امام په تابعدارۍ کې و، نو د ده دا مونځ داسې دی لکه د امام دا مونځ او امام خطا شوی نه دی. پوه شوی پې که نه؟ صرف مسله د څه ده چې هغې کې بخښنه نشته، رکن کې، ځکه چې رکن دې ونه کړو رکعت نه کېږي، چې رکعت دې ونه شو مونځ نه کېږي، نو ځکه رکن کې بخښنه هغه نشته. ها او چې کله مقتدي خطا شي او دی د اول سر نه په منځ کې نه دی شریک، د اول سر نه منځ کې نه دی شریک، نو دی به سجده سهوه کوي، ځکه چې دی پوره د امام په تابعدارۍ کې نه و.
او وجه دا ده که دې سجده سهو وکړي نو د امام مخالفت پکې نه راځي. پوه شوي که نه؟ لکه اوس زه په منځ کې ولاړ یم، الله اکبر نه ده السلام علیکم پورې زه امام پسې شاته او زما نه سبحان رب العلی هېر شو، دې ویل واجب دی، رکن نه دی. ځکه سجده سهو وکړم د امام مخالفت راځي که نه راځي؟ راځي مخالفت، ځکه شریعت ما ته دلته سجده سهو ماف کړې ده. خو که زه د امام سره په دریم رکعت کې شریک شوم او زه خطا شو، یا د امام پسې شاته خطا شوم یا هغه ما چې خپل ځان له 2 رکعته پوره کول په هغې کې خطا شوم، نو زه به سجده سهوه کوم. ولې؟ د امام مخالفت نه راځي، ځکه چې امام خو مونځ ختم کړی دا خبره ختمه شوې ده. پوه شوی که نه؟ داسې نه یې پوه شي. په دې به اکتفا وکړو، یو څو مسلې پاتې دي هغه به روان درس ته پرېږدو، صرف یو څو پاتې دي بس. زما او صرف یو ملګری په کار دی چې هغه ما ته